أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العلي العظيم. البقره سوره 9 نمبر آیت. د دې سورت په شروع کې دا خبره واضح وه چې په دې سورت کې د یهودیانو د زیاتو سوالونو جوابونه او د دې د زیاتو ناروا خبرو رد زیات حصہ پکښې د دې بیان دی. د دغه یهودیانو یو بل ناوړه او بد کردار او بد عمل داو چې کله د اسلام مبارک دین نو راغلی نو د دې خبره چې به کله د چا سره بند راغله دی به هغو ته ویل چې زموږ په کتاب کې راغلی دی چې په آخره زمانه کې یو پیغمبر راځي، هغه پیغمبر ته رب عز وجل د ټولې دنیا پر انسانانو فتح او بری ورکوي، نو موږ د هغه پیغمبر سره ملګري کیږو. کله چې موږ ملګري سو هغه خو پر تاسو کامیابه کیږي، موږ به هم پر تاسو باندې کامیابه کیږو. کافرانو مشرکان به په دې ډارول او بدبختان خلک چې به و چې د دې په مقابله کې به راغلل هغو ته یې اخطار ورکاوی، یو د بله به یې په خپلو منځو کې د زړه تسلیت ورکاوه چې کامیابي خو زموږ ده، ځکه موږ د دغه پیغمبر سره یو ځای کیږو، د دغه پیغمبر په توفیل د دغه پیغمبر په برکت به موږ پر دې ټولو قومونو کامیابه او برلاسی. او یاده چې دوی به کله کله د خپل ځان د نصرت لپاره دعا کول، د چا سره چې به یې بنده راغله نو دعا به یې وکړل، اللهم انصرنا علیهم بالنبي المبعوث آخر الزمان. یا الله موږ ته پر دې کافرانو باندې نصرت راکې په توفیل په برکت د هغه نبی چې هغه په آخره زمانه کې مبعوث کیږي، رالیږدول کیږي، د هغه پیغمبر په توسل د هغه پیغمبر په توفیل د هغه پیغمبر په برکت باندې موږ ته پر دې بدبخت قوم باندې کامیابي راکې. دا دعا به یې کول، کله به یې دعا کول، او یا دا چې کله کله به یې کفارو ته مشرکانو ته اخطارونه ورکول، یا به په خپل منځ کې یو د بله تسلیت سره کاوه. دا د دې کار. بیا چې کله الله عز وجل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولېږدوی د انکار و سره د دې چې داسې یې وپېژندی چې یوه ذره شک پکښې پاته نه سو، یعنې دا چې دی ایمان نه راوړی پر پیغمبر علیه السلام باندې، داسې نه وه چې دی نو پیغمبر علیه السلام نه پېژندی چې دا به هغه پیغمبر وي او که یا او یا دا چې دی شک پکښې کاوه. نه داسې نه وه، بلکې خبره داسې وه لکه الله عز وجل چې بل ځای فرمایي یعرفون کما یعرفون ابناءهم، دی دا پیغمبر علیه السلام داسې پېژندی لکه خپل زامن چې پېژني. او حتی عبدالله ابن سلام رضی الله عنه دا د اهل کتابو څخه و، کله چې پیغمبر علیه السلام الله په پیغمبري ولېږي د ایمان راوړي، دی چې د آیات واورېدی دا خبره یې وکړل چې زما دې په الله قسم وي چې ما پیغمبر علیه السلام تر خپل زوی لا هم ښه وپېژندی، په خپل زوی کې به مې لا یو نوع شک آیا د ده زیږد به زما څخه سوی او که یا. خو په پیغمبر علیه السلام کې مې مثقال ذرتین شک نو، داسې مې یقین و چې دا هغه نبي دی چې الله زموږ سره وعده کړی و او په آخر زمان کې لېږدول کېدی هم هغه پیغمبر دی، داسې مې یقین. الله جل جلاله د دې دغه خبرې د دې دغه ادعاوې چې تر اسلام مخکې یې کولې او بیا چې پیغمبر علیه السلام په پیغمبري ولېږدول سو تر هغه وروسته چې بیا دی کم کفر اختیار کړی دی د دې یادونه په دې آیات کریمه کې کوي. رب عز وجل فرمایي ولما جاءهم، او هر کله چې راغلی دوی ته کتاب من عند الله د الله د لورې څخه. کتاب څخه مقصود څه دی؟ قرآن دی. دا داسې کتاب مصدق چې تصدیق کوونکی و، تایید کوونکی و لما هغه کتاب لره معهم چې د دوی سره و، هغه څه شو؟ تورات. و حال دا و کانو و دوی
تر اسلام مخکې من قبل مخکې تر پیغمبر علیه السلام تر راتګ یستفتحون دی طلب د نصرت کاوه او د الله عز وجل څخه بری غوښتي علی الذین پر هغه کسانو باندې کفرو چې دی کفر کړي وو، یعنی د کافرانو په مقابل کې به د خپل رب څخه نصرت غوښتي په طفیل د دې پیغمبر. نو دی څه وکړل؟ کفرو دی کفر وکړي. ولې کفر وکړي؟ حسدا و خوفا علی الریاست، د وجې څخه د حسد یې کاوه چې ولې دا پیغمبر په عربو کې رالی، ولې په بني اسرائیل قوم کې رالی، د حسد د وجې څخه. او یادا چې دی څه واک و چوکۍ درلودې، د هغه واک و چوکۍ خطره وه چې دا به مې د لاسه ووځي، نو ایمان یې نه راوړه، کفر یې کاوه. الله جل جلاله فرمایي وای نو چې داسې ده کفرو به دی کفر په دې کتاب باندې وکړي، نو فلعنت الله پس لعنت د الله دی وي علی الکافرین پر کافرانو باندې. دی چې کفر وکړي کافران جوړ سوه، د الله د پیغمبر څخه یې مخ واړوه سره د دې چې شی وپېژندي، نو په دې کار سره کافران جوړ سوه. خبردار اوسئ د الله لعنت دی پر کافر قوم باندې. لعنت څه؟ ای بعد عن رحمت الله، د الله د رحمت لرې والی. او څوک چې د الله د رحمت لرې سي د هغه نه په دنیا کې هیڅ خیر ستا نه په آخرت. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء. الله جل جلاله د دې دغه خبرې شر وشانه کوي. نو د دې دا کفر په دوه وجوهاتو. یوه وجه حسد چې دی عناد کاوه، حسد یې کاوه چې عرب او قریش دا یو جاهل قوم، ولې په دې قوم کې دا سپېڅلی او بهترین پیغمبر راغلی، د دې حقدار خو موږ وو، ځکه موږ بني اسرائیل هغه قوم وو چې 4,000 انبیا الله په موږ کې لېږدولي وه او موږ ته آسماني کتابونه راکړي وه. په موږ کې زهدا، زهاد، علما دا موجود وه. الله جل جلاله د دې دا خبرې ردی او فرمای بئس ما اشتروا به، ډېر بد دی هغه شی چې دوی خرڅ کړي په هغه شي باندې انفسهم خپل ځانونه. اشتروا ای باعوا، دا چې دوی خرڅ کړي په هغه سره خپل ځانونه یې خرڅ کړل. ان هغه دا یکفرو چې دی کفر کی بما په هغه کتاب باندې انزل الله چې الله نازل کړی دی بغیا از روی حسد. بغیا از روی حسد طلب د حسد کی، ان پر دې باندې حسد کی ينزل الله چې الله نازل کی من فضله د خپل فضل څخه علی من پر هغه چا باندې یشاء چې د الله خوښ سي من عباده د خپل بندگانو څخه. ګوره الله جل جلاله رسالت هغه چاته ورکي چې د الله خوښ سي، ځکه دا رسالت دا د الله عز وجل یو فضل د الله جل جلاله فضل. او بیا دومره غټ منصب دا الله جل جلاله د خلکو په رایه، د خلکو په فکر و چاته نه ورکي، ځکه دا دومره ستر مسؤلیت دا و هغه چاته ورکول په کار دی چې دومره وړتیا ولري چې دا مسؤلیت د الله سر ته ورسي، او دومره همت ولري، دومره استعداد ولري. دا استعداد معلومول، دا وړتیا معلومول، دا لیاقت معلومول دا هر څوک نشي کولی، دا الله کولی سي. نو الله جل جلاله دغه ریاست، دغه مسؤلیت او الله جل جلاله دغه نبوت و رسالت هر هغه چاته ورکوي چې د الله خوښه سي. د الله خوښه به وچاته چې په دې کې د لیاقت موجود. نو اوس دوی د الله پر دې کار اعتراض چې ولې الله جل جلاله په خپله خوښه څوک پیغمبر ولېږدوي. نو د دوی په خوښه یې کړی وای، د دوی سره دومره استعداد شته چې د الله عز وجل دا لوی رحم د دې تقسیم دی وکړي. الله جل جلاله د رزقو تقسیم لا دوی ته په لاس نه دی ورکړی. که د رزق تقسیم انسانانو ته په لاس ورکړی وای، ځینې انسانان به د لوږې ځینې مړه وای. الله جل جلاله هغه حیوان ته هم رزق ورکوي چې په سترګو نه معلومېږي، ځانو بیا چې تر انسان څو چنده غټې دي حیوان ته هم رزق ورکوي، هېڅوک یې نه دی پرېښي. دا ظاهري و مادي شیان دي چې وجود و عدم یې هېڅ خطر نه پېښوي. او دا نبوت چاته ورکول سبحان الله دا ډېر ستر مسؤلیت دی. د دې تقسیم خو نو بیخي انسانانو ته الله په اختیار کې نه ورکړي. په ګرده دنیا کې بل څوک ولرېدی د بني اسرائیلو په مشوره الله پیغمبري چاته ورکړي. الله جل جلاله د دې دغه د جهالت خبره کوي، وایي ان یکفروا، ان دا یکفرو چې دی کفر کوي بما په هغه کتاب باندې انزل الله چې الله نازل کړی دی بغیا از روی حسد. حسد پر څه کوي؟ ان پر دې باندې حسد کوي ينزل الله چې الله نازل کړی دی من فضله د خپل فضل څخه علی من پر هغه چا باندې یشاء چې خوښ سي د الله من عباده د خپل بندگانو څخه. نو د دې جواب هم الله لکه د کفر جواب چې وکړي چې د الله لعنت دی، د دې جواب به الله عز وجل فرمایي
فباءوا بغضب على غضب، پس دی وګرځېدل په غضب کې د پاسه پر بل غضب باندې، د یوه غضب د پاسه پر بل غضب باندې. یو غضب دا و چې دی د الله په کتاب کفر و، قرآن یې نه ومانه او د الله پیغمبر یې ونه مانه، په دې غضب کې د الله را ګرفتار شو. علا غضب، د پاسه پر بل غضب، ځکه چې قرآن یې نه ومانه. د دې قرآن په انکار سره هغه د دوی پخواني مسلماني او د تورات منل هم له منځه ولاړل. ځکه په پسې آیت کریمه کې الله عز وجل فرمایي وایي چې دوی په ځینې کتاب عمل کوي، په ځینو یې نه کوي. د دې مطلب دا دی چې په تورات کې خپله آیاتونه راغلي وه چې تاسې محمد آخر زمان صلی الله علیه وسلم ومنئ، آخرین دین ومنئ. نو دی چې پیغمبر علیه السلام نه مانئ، نو خو د تورات په دا آیات یې کفر وکړي. د تورات یو آیات مانی، یو آیات یې نه مانی. نو دی چې د پیغمبر علیه السلام څخه انکار وکړي، نو یو غضب دا و چې دی په کفر کې واقع سوه، د اسلام په نه منلو، د قرآن په نه منلو. او بل غضب دا و چې دی د تورات څخه هم منکرین جوړ سو. پخوا خو دی مسلمانان وه، د تورات د دین تابعداران وه، چې د دې څه انکار وکړي، دغه څه انکار راغی. وللکافرین، کافرانو لره عذاب مهین، کوونکی عذاب، توهینونکی. سپک عذاب څه ته ویل کېږي؟ دا څوک چې تکلیف یو چا ته ورکوي او یا یو شی له منځه وړي، دا په دوه مقصده کېږي. یو سړی دی خپلې د اغوستلو جامې لري، خوښې یې دي، ورباندې ګرانې دي، غواړي د خیرو څخه یې پاک، نو اوبه ورباندې واچوي چې خیره ځینې ووځي. که هغه خیره سخته سي، بیا نو ایښېدلي اوبه هم ورباندې اچوي چې دا خیره یې ووځي. او که په هغه هم نه کېدل، نو پخوا چې دا صابونان نه وه، دا پوډري صابونان و، دا تیزابیات شیان نه وه چې دا خیرې پیرې لرې کړي، نو بیا به دې ښځو چې کالي مینځل په لرګو به یې ول، لکه د بیلچې لاس په داسې ډانګانو به یې دا کالي وهل چې دا خیره ځینې ووځي، یا به پکښې ختل. نو بیا دا خپل کالو ته یو سړی ډانګ بند کړي یا تیزابي صابون ورباندې واچوي. مقصود یې څه دی؟ مقصود یې نظافت د دې جامو دی. او یو سړی دی کالي یې زاړه خوشېلي، نو هغه یې نه مینځي، هغه یې بیا اور ته واچوي، ډوډۍ په پخوي، کتغ په پخوي، ځان په تودوي. د ده دغه جامه له منځه وړل، هغه یو د توهین په نیت، د له منځه وړلو په نیت، دا بل د پاکۍ په نیت. رب عز وجل چې خپلو بندګانو ته تکلیف ورکوي او د کافرانو د پاره عذاب مهین دی، سپکونکی عذاب، او خپلو بندګانو ته چې څه تکلیفونه راولي، دا د دې د پاکولو دپاره وي. د مؤمن دپاره تکالیف راځي، هغه مهین نه دي، او د کافر دپاره چې تکالیف او عذاب راځي، هغه عذاب مهین دي. هسې خو په دنیا کې مسلمانانو ته څومره تکلیفونه راسي، دومره تکلیفونه راسي چې په زرو انسانان یې ووژل، په زرو یې بندیان سي، ناروغي ورباندې مسلط، مسکنت ورباندې راسي، وچکالي ورباندې راسي. دا قسم ما قسم تکلیفونه چې د مؤمنانو ته راسي، دا عذاب مهین نه دی، بلکې دا په دې کې څه خیره پیره د هغه د پاکولو لپاره دی. د هغسې عذاب چې بیا پر کفارو باندې راسي، وچکالي، وژل او ما مرض ګډېدل، دا بیا عذاب مهین دی. الله عز وجل د دې په اړه فرمایي، وایي د دې دپاره څه چل دی؟ وللکافرین عذاب مهین، د دې دپاره سپکونکی عذاب. واذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علینا. الله جل جلاله د دې یوه بله خبره چې دی به ویل موږ دا قرآن نه منو، موږ ته خپل کتاب تورات راغلی دی هغه منو. الله جل جلاله فرمایي وایي تاسې هغه کتاب هم نه منئ. که چیرې تاسې هغه کتاب منلی، نو خو په هغه کتاب کې یو آیت دا دی چې قرآن ومنئ، په هغه کتاب کې یو آیت دا دی چې محمد آخر زمان صلی الله علیه وسلم ومنئ، نو کومه دی چې منئ؟ او بل دا که چیرې تاسې هغه کتاب منلی، د هغه کتاب تر نازلېدلو وروسته تاسو انبیا ووژل، زکریا علیه السلام ووژه، یحیی علیه السلام ووژه، د عیسی علیه السلام د وژلو اراده مو وکړل، هغه الله اسمانو ته داسې پورته کړل. داسې نه وه. الله جل جلاله فرمایي واذا قیل لهم، کله چې وویل سي و دوی ته آمنو ایمان راوړي، بما پر هغه کتاب باندې انزل الله چې الله نازل کړی دی، قالو دوی به ویل نؤمنو موږ ایمان راوړو، بما پر هغه کتاب باندې انزل علینا چې پر موږ باندې نازل سوی دی، یعنی تورات. ویکفرون، او دوی کفر کوي، بما وراءه، ما سوا د دې تورات څخه چې قرآن دی، دا بیا نه مني. وایي موږ هغه کتاب منو چې پر موږ باندې نازل سوی دی، هغه نه منو. چې پر موږ نازل سوی دی هغه منو، چې پر موږ نه دی نازل سوی لکه قرآن، دا نه منو. وهو الحق، او حال دا چې هو دا قرآن الحق، حق دی، مصدقا تصدیق او تایید کوونکی دی،
بما هغه کتاب لره معهم چې سره د دوی دی تورات دغه کتاب تایید. الله عز وجل فرمایي قلت ورته ای پیغمبره چې داسې ده نو فلم تقتلون انبیاء الله تاسو ولې د الله انبیا وجل من قبل مخکې ان کنتم مؤمنین که تاسو رښتینی مؤمنان وای او تورات مو منلی ولې مو انبیا وجل. الله جل جلاله فرمایي وایي یوه بله خبره ده چې تاسې ډېر پخواله داسې کمزوري خلک واست چې د ګیلګي عبادت مو وکړي. هغه د ګیلګي عبادت لکه اوبه چې په خټو ننوځي دغه د ګیلګي د عبادت خوند ستاسو په زړونو ننوتلی وي، د هغه ځایه څخه ستاسو زړونه فاسد سوي. الله عز وجل فرمایي ولقد جاءکم موسی او یقینا تاسو ته موسی علیه السلام راتګ وکړي بالبینات په ښکاره دلایلو سره ثم اتخذتم العجل بیا تاسو بیرته ګیلګۍ په خدایي ونیوئ من بعده وروسته تر دې معلومات وانتم ظالمون او تاسې ظالمان واست. او بله خبره ده و اذا هغه وخت د یادولو وړ دی اخذنا چې موږ واخیستل میثاقکم وعده ټینګه ستاسو. دا خبره مخکې هم تېره سوه چې الله جل جلاله د جبرائیل علیه السلام ته حکم وکړي یو غر یې راپورته کړي پر دوی د پاسه او ورته ویې ویل چې دا تورات منئ که نه منئ. دوی ټول پر سجده سوه او ویې ویل چې موږ یې منو. کله چې غر لرې سو بیرته ویل عصینا یا موږ یې نه منو. تاسو خو هغه خلک یاست. الله عز وجل فرمایي و اذ هغه وخت د یادولو وړ دی اخذنا چې موږ واخیستل میثاقکم وعده ټینګه ستاسو څخه ورفعنا او موږ پورته کړي فوقکم د پاسه ستاسو الطور تور غر او بیا مو درته وویل خذو ونیسي عملي کړي ما هغه احکام اتیناکم چې موږ تاسو ته درکړي دي بقوه په خپل توان و طاقت سره او واسمعو واورئ. دا موږ درته ویلي وه چې تاسې د احکام عملي کړي واسمعو اورېدل یې وکړي فسماع د قبول سره. هسې خو دوی پخوا هم اورېدل فسماع د قبول سره. قالو دوی وویل سمعنا موږ واورېدل وعصینا او موږ نافرماني کړو. وروسته به بېرته دا خبره کوله یو وار به یې ویل چې موږ واورېدل او بیا به ویل چې موږ نافرماني. د دې دوه تفسیره علماو کړي دي. وایي یو دا چې غر ورباندې راپورته و نو ویې ویل چې سمعنا چې غر ځینې لرې سو بیرته ویل عصینا. او یا دا چې دوی به په خوله ویل چې سمعنا وام اورېدل ای ورو مګر عصینا عمل نه ورباندې امر دې نه منو. الله جل جلاله فرمایي وایي خبره دا ده و اشربو شل کړل سوی و ننوتلی و جذب سوی و فی قلوبهم فزرو کې د دې العجله هغه د ګیلګي عبادت بکفرهم په سبب د کفر د دی. قلت ورته وایه پیغمبره بئس ما یأمرکم ډېر بد دی هغه څه چې تاسو ته امر کیږي. بئس ما ډېر بد دی هغه څه یأمرکم چې تاسو ته امر کی بی په هغه سره ایمانکم ایمان ستاسو ایمان چې پر تورات باندې لري دغه ایمان تاسو ته دا وایي چې تاسو قرآن ومنئ. دغه ایمان تاسو ته دا وایي چې تاسو انبیا ووژنئ. دغه ایمان چې تاسو وایاست موږ پر تورات لرو دا تاسو ته دا وایي چې نیم تورات ومنئ نیم ومنئ. که ستاسو ایمان دغسې خبرې تاسو ته کوي ستاسو ایمان په تاسو انبیا وژني ستاسو ایمان په تاسو نیم تورات مني نیم نه ستاسو انبیا په تاسو باندې د الله مقابله کوي چې د تورات ځینې احکام مني ځینې نه مني نو دا ډېر بد ایمان دی. بد امر دا ستاسو ایمان تاسو ته کوي. بئس ما یأمرکم ډېر بد دی هغه څه چې امر کوي و تاسو ته بی په هغه شي سره ایمانکم ایمان ستاسو ان کنتم مؤمنین که چیرې تاسو مؤمنان یاست. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.